او که ته زما خبرو کې منطق نه وینې، که تا ته زما خبرې بې معنا ښکاري، په احترام سره یې مه منه. هغه څه ومنه چې ته اوس یې، هغه څه ومنه چې همدا اوسني حالت کې ورسره مخ یې. هغه ژوند وکړه چې تر اوسه پکې لګیا یې، اما له ځان نه پوښتنه وکړه آیا واقعا په دې ژوند کې خوشحاله یې؟ و ستاسو پیغام خلکو ته څه دی او ولې خلک درته معمولا بد کومنټونه کوي؟ او دا ډېره ښه په ځای پوښتنه ده، ځکه ډېری وخت ماته داسې کومنټونه کیږي چې خلک فکر کوي چې زما پیام داسې یو پیام دی چې خدای مکه هغه زیان رسوي ځوانانو ته او زیان رسوي د ځوانانو ذهنونو ته. زما پیام همدا دی چې ځواکمن اوسئ، زما پیام همدا دی چې ودرېږئ، څه مو چې زړه دی هغه ووایاست. له دې ویرېږئ مه چې له دندې به مو ګوښه کي، یا له دې ویرېږئ مه چې حق مو نه درکول کیږي. د دغې ویرې له امله هېڅکله د باطل پلوي مه کوئ. زه همدې لپاره وایم تمرین وکئ، همدې لپاره وایم چې نوی پیل ولرئ او باید له ځان دفاع کول زده کړئ. که چیرته ته داسې انسان اوسې چې ځان یې جوړ کړی، ژوند کې ځینې اصول لري، نو ته هغه شیانو ته نه وایې چې نور هغه د ذهني غلامانو په توګه مني. او زه اوس پوهېږم چې زما د خبرو له امله ولې ډېری ځورېږي، ولې راته په کومنټونو کې کنځلې کوي، ولې زما پیام نه خوښېږي. په اصل کې دوی له ما سره ستونزه نه لري، بلکې دوی پوهېږي چې که ځوانان زما خبره ومني، که ځوانان زما د خبرو په اساس عمل وکړي، نو له ذهني غلامۍ راوځي. ناوړه دودونه باید تاسو ورته نه ووایئ، د ځان په وړاندې ظلم ته نه ووایئ. نو زه مې ځوانانو ته وایم چې غوږ شئ، تاسو کولی شئ چې بدلون وکئ، تاسو کولی شئ له خفګان ځان وژغورئ، تاسو کولی شئ د باطل په وړاندې ودرېږئ، تاسو کولی شئ چې خپل اصول ولرئ، تاسو کولی شئ ځان ته سره کرښه وټاکئ، تاسو کولی شئ مهم اوسئ، تاسو کولی شئ سخت کار وکئ، تاسو کولی شئ داسې څوک جوړ شئ چې د باطل له خوا یې کنټرول کول سخت دي. نو د همدې لپاره هغوی چې په ځوانانو تجارت کوي، هغوی چې د ځوانانو نه د بردۍ په شکل کار اخلي، زه یې بدې ایسم، زما پیام یې بدې راځي. ما په 3 وروستیو میاشتو کې چټک شهرت لره او زه فکر کوم چې اوس یې دوی په شدت سره د معنی کېدو لپاره کار کوي. هغوی څوک دي؟ د ځوانانو نه ګټه اخیستونکي، د نوکر جوړولو سیستم. او دا سیستم حکومت پورې اړه نه لري. شته داسې خلک چې د ځوانانو ماغزه غواړي خالي کړي. تاسو وګورئ په سوشل میډیا مو څو ځوانانو ته صحیح پیام ورکول کیږي. علیشا آیا همدا غواړئ؟ یوه ډاکټره چې خلکو ته کنځلې کوي، پاکستاني فلمونه، بچه بازي. او دا زما ځوانانو ته وایي چې که غواړئ بریالی شئ باید چټي خبرې وکړئ، باید دوه مخی اوسئ، باید تمثیل وکړئ. ژوند داسې نه دی، په شدت سره داسې نه دی. زه وایم اوسنۍ نړۍ په شدت سره خطرناکه ده، په شدت سره رقابتي ده. که ته غواړې ښه ښځه ولرې باید کامل سړی ځان نه جوړ کړې. که ته غواړې ښه بنګله ولرې باید له سختیو نه تیر شي. که غواړې بریالی شي باید د خپلو مغزو استقلالیت وساتې. نو ته نشي کولی په دې نړۍ کې د نورو د مزدورۍ، د نورو نه د ویرې، د نورو د چاپلوسۍ او غلامۍ په اساس مخته لاړ شي. پس زه ځوانانو ته وایم چې باید راپورته شئ، باید سخت کار وکئ، باید هوښیاره شئ، باید پلان ولرئ، باید پیسې پیدا کړئ، باید فزیکي حالت مو بدل کړئ. او په خواشینۍ سره د هغوی چې مغزه خالي دي، ټول عمر یې په چاپلوسۍ، دوه مخۍ، تور لګولو او فریب ژوند کړی دی، هغوی لپاره دا خبرې د منلو وړ نه دي. هغوی نه غواړي چې غلام کړل شوي ذهنونه یې د دوی د ظلم په وړاندې بالاخره خالي شي. ځکه زه داسې ځوانان جوړول غواړم چې د دې ستونزو په وړاندې ودرېږي او د منلو نه انکار وکړي. څومره ستاسو دا نیت لرئ؟ څومره ستاسو غواړئ ژوند مو بدل شي؟ څومره ستاسو غواړئ چې نورو ته محتاج نه اوسئ؟ ستاسو اکثریت اما ستاسو ذهني نه یې غلام کړي، تاسو یې ویرولي یئ. زه اصل کې هیڅ ستونزه د هغوی سره نه لرم چې چاپلوس دي، هیڅ ستونزه هغوی سره نه لرم چې فریبکاره دي، هیڅ ستونزه هغوی سره نه لرم چې دوه مخې دي. خو زه هغوی ته وایم چې د داسې خلکو نه ویره لري. زه ورته وایم راویښ شئ، وایي منئ چې تاسو احمقان وئ، وایي منئ چې هغوی په ویره ستاسو مغزه کنټرول کوئ، او ومنئ چې نور احمق ونه اوسئ. ځکه مونږ یو چې ټول ژوند راته دروغ ویل کیږي، د شرم په نوم غیر اصولي زنځیر باندې مو تړي، د غیرت نه په غلط استفادوی مو ژوند تباه کوي، د رواج په نوم مو زندگی له منځه وړي. او کله چې سختیو سره مخ کیږو، له خپلو نیولو تر پردیو پورې ټول مونږ یوازې پرېږدي. که تاسو وګورئ زموږ اکثریت د ورځې په احمقانه کارونو تیروو. مونږ ته ویل کېږي ژوند ساده دی، راته ویل کېږي هغه چې پیسه داره دي بد خلک دي. ته هغسې نشي کېدی.
هغه فریبکار او دوه مخې دي. داسې نه ده. اما اوس رواجونه راج کوي. پام کوه چې رښتیا ونه وایي او په دې شکل تاسو غلامان کوي. زه وایم که ته راپورته شي او لږ حقیقت او غیرت له ځانه وښیي نو هر څه به بدل شي. ځکه دوی لګیا دي ستا ژوند بدلوي، دوی لګیا دي ستا د ژوند اړوند پرېکړې کوي. ډېر څه دي چې له تا پټ شوي، ډېر څه دي چې هیڅکله تا ته نه دي ویل شوي، ځکه ته په ټیک ټاک کې مصروفه شوی، ځکه ته یې په ډانګسونو او انجونو سره د خرابه خبرو باندې مصروفه کړی. او کله چې ته راویښېږې نو پوهېږې چې زه په کنده کې ګیر یم، پوهېږې چې زما ژوند خرابه شوی، پوهېږې چې ما ته دوکه راکول شوی. او د همدې د خاطره که چېرته ته پوه شې نو نور د دوی تجارت دوام نشي کولی. نو زه یو دم د ډېرو خلکو دښمن ګرځېدلی یم، ځکه د لغتونو ریښتینې معناګانې بیرته راژوندی کوم. غیرت ځوان اوس هغه تعریف شوی شی ګڼي چې ډېر بې معنا دی. غیرت هغه ته د چرسو وهل دي. غیرت دا دی چې قتل وکړي، دا دی چې دوه مخی اوسي، غیرت دا دی چې حرام خور اوسي. نه، زه دې تعریف سره ستونزه لرم. زما په اند غیرتي هغه دی چې خپل فیزیک باندې کار وکړي، خپل مالی استقلالیت ترلاسه کړي، د بدو رواجونو خلاف ودرېږي او اسلامي حقیقي نړۍ ته کار وکړي. او که ته زما خبرو کې منطق نه وینې، که تا ته زما خبرې بې معنا ښکاري، په احترام سره یې مه منه. هغه څه ومنه چې ته اوس یې، هغه څه ومنه چې همدا اوسني حالت کې ورسره مخ یې، هغه ژوند وکړه چې تر اوسه پکې لګیا یې. اما له ځان نه پوښتنه وکړه آیا واقعا په دې ژوند کې خوشحاله یې؟ زه باور لرم چې زما اوسنی حالت د رب له لوري یو ازمایښت دی. زه باور لرم چې زه یو ماموریت ته پیدا شوی یم، او که دا ماموریت په افغانانو کې د نارینه توب د جذبې پیدا کولی نو زه هر ډول قربانۍ ته حاضر یم تر څو دا ماموریت په ښه شکل ترسره کړم. تر کومه حده چې په دې وروستیو کې په ما بریدونه کیږي، په کوم شکل چې هڅه کیږي زما مالي سرچینې راوچې کړي، خو زه بیا هم درېږم. زه به بیا هم دا سپین ماموریت پای ته رسوم. او زه باید د نارینه په توګه چلنج ورکم، د نارینه په توګه چلند وکم. زه باید درد ووینم تر کومه چې په کار وي درد ووینم. زه باید منفي کومنټونه وزغمم تر کومه چې په کار وي وزغمم، تر څو د ځوانانو او غیرتي نارینه هغه ډله پیدا کړم چې وشي کولی اوسنۍ د سوشل میډیا په شدت دجالي حالت بدل کړي. زه ماته ردوم، زه ژړل ردوم، زه خفګان ردوم، زه تشویشي کېدل ردوم. زه هر سهار راپورته کېږم، ورځ په خندا پیل کوم، پرته له دې چې فکر وکم را سره څه وشوه یا به را سره څه کېږي. خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. زه هیڅکله ځان وژنې ته فکر نشم کولی، زه هیڅکله ناهیله کېدی نشم، زه هیڅکله نه تسلیمیږم، زه هیڅکله نه ماتېږم، ځکه ژوند د دردونو او مبارزې پړاو دی او د بریا لپاره باید د غلامۍ زنځیرونه مات کړئ. پس فکر مه کوئ چې ما د درد نه یې لیدلی، فکر مه کوئ چې زه د مړۍ خېټې فارسي وایم، فکر مه کوئ زما پلار دی رئیسي، فکر مه کوئ زه یوازې راځم د نورو په څیر له زړه خبرې کوم. داسې نه ده، بلکې زه تاسو د ژمي له خوبه د حقیقت نړۍ ته راویښوم. د دې لپاره زه بدنامېږم، د دې لپاره ماته ستونزې جوړیږي، نور هیڅ مسله نه ده.